अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नई वीडियो के बमून हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम द कुर्बानी जिक्र को और चिकला हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उम्र निवी काल शो यानी 90 साल तो से देनो द औलाद नो बेद अल्लाह ताला तो दुआ वकरला ची अल्लाह मा तो औलाद रा नसीब करनो अल्लाह ताला चिकम दे अगद इस्माइल अलैहिस्सलाम प्रशांत यो कुल जोय वर लवर को नो چې د کله ورلور کو اوس بعضی روایت وایي چې کله اسماعیل علیه السلام د 9 کال شو بعض وایي چې نه چې کله د 14 کال شو نو ابراهیم علیه السلام یو ورځ خوب ولیدو په دې خوب کې څوک ورته وایي چې ای ابراهیم پاسه او د الله په لار کې قرباني وکړه نو ابراهیم علیه السلام چې کوم دی هغه سار پاسي کې د اوخانو قرباني کوي دویمه شپه بیا خوب ویني او څوک ورته وایي چې ای ابراهیم پاسه او د الله په لار کې قرباني وکړه نو دی بیا پاسيږي او دبل ورځ بیا د خوانو قرباني کوي دریم ورځ بیا د په خوب کې ګوري چې څوک ورته وایي چې ای ابراهیم د الله په لار کې خپل زوی اسماعیل علیه السلام قربان کا نو د چې کله سار پاسيږي کنه نو چې ما دا څنګه خوب ولیدو نو بیا کور ته راځي او خپل د اسماعیل علیه السلام چې کوم مور د حضرت هاجره ته هغه ته وی چې اسماعیل علیه السلام پاک کا صفایا کا خپل کپڑے په واغوندو نو زه بیا یم خپل یار دوست دعوت ته بیا یم نو اجر چې کله اسماعیل علیه السلام صفا کی او سرمه ورته ولګي نوې جامې ورته واغوندي نو د سره رخصت کی نو د چې کله را روان شي نو په دې وخت کې شیطان چې کوم دی کنه هغه ابراهیم علیه السلام تراشي و ابراهیم علیه السلام ته وایي چې ای ابراهیم تا دا دومره ټایم زوی نو او قرباني خو نو شان ته اون کیږي او تخپل زوی نن قرباني نو دور تو ویلې چې د الله حکم دی د الله د پاره یو اسماعیل چې زر اسماعیل یې کنه دا به زه د الله په لار کې قربانوم نو بیا چې کله دی داغه نه مایوس شي نو بیا لار شي د کو ته اجری تو وای د حضرت اسماعیل علیه السلام مور ته وای تا ته پته ده چې اسماعیل علیه السلام خپل پلار چرته بوتلو دی ورته وی دا ورته وی نو چې هغه د خپل ملګری دعوت او هغه ته بوتو دوتل چې نه هغه کټکولې ته به ولې او خیال علی نو بیا دی ورته ویلې چې یو پلار خپل زوی څنګه حلالول شي نو شیطان ورته وی چې دا خو د الله حکم شوی دی نو دا ورته وی چې د الله حکم چې شوی دی کنه نو بیا د اسماعیل قرباني ز قبلوما چې د الله په لار کې قربان شي چې د کله داسې نه مایوس شو نو بیا اسماعیل علیه السلام ته راغی اسماعیل علیه السلام ته وی چې ای اسماعیل تا ته پته ته چرته روانه نو اسماعیل علیه السلام ورته وی چې زما پلار چې کوم دی کنه یا ملګری دعوت ورته کړی دی موږ دعوت ته ځو دته نه ستا پلار خو تا علالی تا کټ کوي اسماعیل علیه السلام ورته وی چې ایو پلار خپل زوی څنګه کټ کولی شي دی ورته وی چې دا خو د الله حکم شوی دی نو اسماعیل علیه السلام ته وی که چېرته د الله حکم شوی دی نو په دې باندې زه راضي یم نو بیا د اسماعیل علیه السلام خپل پلار ته وی چې ای بابا جانا تما چرته بیا شیطان چې دی هغه په زړه کې ما ته وسوسې راچي نو دور ولاړ شو کنه بیا کانې راوښته هغه شیطان په وخلو چې وسم د جان چې کوم دی کنه د حج یو رکن دی چې شیطان به وې نو بیا ابراهیم علیه السلام ورته ویل چې ای زوی ما خوب لیدلې دی چې زه تا د الله په لار کې قربان کما او دا حکم ماته شوی دی نو ستاسو خیال دی نو اسماعیل علیه السلام ورته وی وای ان شاء الله تب ما په صابرینو کې ګوره زب صبر کوم ته ما د الله په لار کې قربان کا نو بیا اسماعیل علیه السلام چې کله دوه هغه مقام ته ورسېږي اسماعیل علیه السلام ورته وایي چې ای بابا جانا اول خو به د ازما کمیس چې کم دی کنه دا به زما مور ته ورکې د دې بل زوی نشته چې دې ته کله زه یادېږم نو داغه کمیس به دې ته یو سکون ورکوي بیا ورته وایي چې زما لاس خپې به راوتړې اسینی چې د درد وجه نه زخ په خو زوما او تاسو سره خلی او ستا بیا ادبي وشي دریم ورته وی چې دا پسترګو بده یو پټه وتړه د سینې چې زما مینا زما محبت ستا په زړه کې راشي او په دې قرباني کې څه خلل پیدا نشي نو ابراهیم علیه السلام چې کله ددا هغه خپې وتړي او د قبله طرف ته مخامخ کې نو خپل سترګو پټې وتړي نو بیا چاړه چې کومه دا کنه دا په غاړه باندې راوخاږي نو ا چاړه چې کومه دا کنه هغه غاړه نه کټ کوي هغه مړې نه کټ کوي نو د ابراهیم علیه السلام ته ډېر غوسه ورشي دی چې کله دا چوری چې کومه دا چاړه چې کومه دا کنه دا د ځمکې سره وخی نو هغه چوری ورته هغه چاړه ورته وی کنه وای چې ای ابراهیم الله تعالی ته وکټه کا او ما ته وی مکټ کوا
نو زه خو د الله حکم منم، زه خو غاړه نه کټ کوم. بیا بیا چوري تیزه کې بیا راولې هغه د دې چې کومه نوکیله یې څه ده که نه هغه داسې د اسماعیل علیه السلام په غاړه کې ورله ورکړي، په آ باندې مرۍ باندې زور ورله وکړي. نو په دې وخت کې الله تعالی بیا جبرائیل علیه السلام ته وایي چې ای جبرائیله زر کوه ورشه د جنت نه چا کوم ګډ دی که نه هغه ورله وروا د اسماعیل په ځای ورته کېده. نو بیا جبرائیل علیه السلام په ډېرې جلدۍ سره هغه ګډ راوالي او دی ورته روان شي. جبرائیل علیه السلام وایي په دې ورځ په دومره تیزۍ سره راغلی وه چې زه ویرېدم چې هسې نه چې دا زما وزرې اور وانلې. جبرائیل علیه السلام وایي زه په زندګۍ کې 2 ځله ډېر تیز راغلی یم چې زه یېرېدلی یم چې دا زما چې کوم وزرې دي دا اور وانلې. یو چې کله یوسف علیه السلام رونو یوسف علیه السلام یې په کوهي کې غذار کړو نو په هغه ورځ باندې زه ډېر تیز راغلی وم نو زه دا یېرېدلی وم چې زما وزرې اور وانلې. یو د اسماعیل علیه السلام چې کله دی د چړې لاندې راغلی و نو ما چې کوم ګډ ورته راوړو نو په هغه ورځ باندې زه ډېره زیات په تیزۍ کې راغلی یم. نو چې کله اسماعیل علیه السلام ته دوی کو هغه ګډې ورته کېښودلو که نه نو چې کله ابراهیم علیه السلام هغه چوري پې تېره کړه چاړی پې تېره کړه هغه مرۍ ورته کټ کړله که نه نو ده الله تعالی ته ویل چې ای الله یو اسماعیل څه زر اسماعیل هم ستا په لار باندې قربان دی، زما په زړه کې ستا مینه ده. وایي امرۍ چې کله ورته کټ کړه نو الله ته حضرت ابراهیم علیه السلام ورته وویلې که نه چې الله اکبر. شا کې اسماعیل علیه السلام ورته ویلې که نه الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر. نو بیا جبرائیل علیه السلام د دې په جواب کې ورته وویل چې الله اکبر ولله الحمد. دا یو تکبیر دی چې اوس د اختر په ورځ باندې شروع کېږي 3 څلور ورځې که نه په هر لمانځه کې چې دا ویل کېږي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. وایي دا منظر چې کله فرښتو ویدو که نه فرښتې ډېرې زیاتې په ژړا وې، د اسمان ټولې فرښتې په ژړا وې. وایي هغه فرښتې چې د ژړا دپاره نه دي پیدا شوي په دې ورځ باندې هغه فرښتو هم ژړل. وایي فرښتو په خپله زندګۍ کې 2 ځلې ژړلې دي. یو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم طایف ته تللی و د طایف خلکو چې کوم تکلیفات ورکړي وو په هغه باندې د اسمان فرښتو ژړلي وو، او یو په دا ورځ باندې وایي د اسمان فرښتو ډېر زیات ژړل چې کله ابراهیم علیه السلام د اسماعیل علیه السلام قرباني کوله. وایي نو الله تعالی و فرښتو ته ویلې چې ای فرښتو وګورئ زما بنده زما دپاره څومره غټه قرباني کوي. نو په فخر سره ورته ویلې چې ای فرښتو تاسو ماته ویل که نه چې انسان مه پیدا کوه دا به قتل و غارت کوي. ته نن وګوره که نه چې انسان زما خلیل زما دپاره څومره غټه قرباني ورکوي. نو د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام دا قرباني الله تعالی ته دومره مزه ورکړله چې د قیامت پورې چې کوم کس وس لري کوم کس قرباني کولی شي نو په هغه باندې فرض کړله. تو ګوره په هر کال په زرو په لقاو او په عرباو حیوانان چې کوم دی که نه هغه کټ کېږي او په ډېرو غټ تعداد سره خلک چې کوم دی که نه هغه سنت ابراهیمي قرباني کوي. نو دا په دې اختر کې په دې قربانۍ کې د ابراهیم علیه السلام په دې قربانۍ کې مونږ ته څه سبق میلاویږي؟ د دې دا میسج دی که نه چې مونږ به صرف د حیوانانو قرباني نه کوو بلکې مونږ به په دې عید کې د خپلو لکه حیوانانو سره د هغه قربانۍ سره د خپل بغض د خپل کینه او خپل نفرتو د خپل حسد د خپل ضد د دې ټولو قرباني به ورکوو. مونږ به دا عهد کوو چې یا الله زه به د نفرت قرباني ورکوم، یا الله زه به د بد اعمالو قرباني ورکوم، یا الله زه به د بغض قرباني ورکوم، یا الله زه به د کینه قرباني ورکوم، یا الله زه به د ضد او د حسد قرباني ورکوم، یا الله زه به د منافقت قرباني ورکوم، یا رب العالمین زه به د هر هغه شي قرباني ورکوم چې په کوم شي باندې ته ناراضه کېږي او زه به د الله او د رسول لار اختیاروم. نو الله تعالی څخه دعا وکړئ چې الله تعالی دې د مونږ نه د ټولو قربانۍ قبول کړي.